حضرت ایوب علیہ السلام کله تیر شوی دی، عمر یې څومره او یو تکلیف او بیماری پر راغلی ده، دا ولې راله او بیا په هغه تکلیف څونه موده او د هغه تکلیف د ختمېدو نه پسې څونه عمر او کم ځای دفن دی. نو اختلاف پکې شته، خو راجح قول دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام نه پس 100 کاله پس پیدا شوی دی او د ابراهیم علیه السلام 5 نوسه و، د هغه 15 پشته پس. ډېر عبادت ګزارو او ډېر په پیغمبرانو کې مالدار سړی تیر شوی دی. مور یې د حضرت لوط علیه السلام لور وه، د ابراهیم علیه السلام درواره لور، د لوط علیه السلام لور د مور وه او دومره عبادت گزار په پیغمبرانو کې ټول پیغمبران عبادت گزاري، خو د ډېر زیات عبادت کړی، ډېر عبادت گزار تیر شوی او ډېر زیات مالدار او ډېر زیات سخي سړی تیر شوی. مال یې دومره زیاتو چې علماء کرامو لیکلی دي څه ځمکې د غرونو وه په غر کې وه او څه د غر لمن کې وه. اوس چې کوم وخت کې بیت المقدس دی او څه علاقه د فلسطین د اسرائیلو په قبضه کې ده، دغه علاقه کې دی پاتې کېده، ډېره زیاته آباده علاقه وه. اوس هم وایي ډېره آباده علاقه ده. هغه علاقه اوس د اسرائیلو په قبضه کې ده، کوم ځای کې چې حضرت ایوب علیه السلام تیر شوی او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه وه زرخیزه. وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 115 کیلومیټر علاقه راځي، 115 کیلومیټره او ډېر سرسبز و شاداب غرونه دي او د غرونو درې دي او ټول د زیتون بوټي دي پې، د زیتون او د انګورو اونې دي پکې، باغونه دي غټ غټ اعلی او قیمتي قیمتي فصلونه او قیمتي میوې اوس هم په هغه علاقه کې موجود دي. ځمکې څونه وه علما لیکي وي 1500 قلبې یې وي، 1500 یو قلبه 2 غویان نو 1000 غویان او د هرې قلبې یو ځان له مستقل زمیندار مزدورو. نو اندازه ولګوئ چې 1500 قلبې وي نو ځمکه به یې څونه. عبدالماجد دریابادي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر ماجدي، هغه لیکي او 7000 ګډې چیلې مې 7000 او 3000 اوښان او 6000 ګډې چیلې او 3000 اوښان او 1500 خره او دا نیمه علاقه دا لاندې نشیبي علاقه وه د فصل د زراعت او دا نیمه علاقه د غرونو درې وې او غرونو په هغې خشته خشته باغونو. دې سره نوکرانو، هرې قلبې سره خپل نوکر او د اوښانو د سرولو خپل نوکران او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو دپاره خپل شپونکیان او د خرو د ساتلو دپاره خپل نوکران. ډېر زیات مال ده، دومره مالدارو. مهمان نوازي خو د ابراهیم علیه السلام نوسیو او ما درته مخکې د ابراهیم علیه السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نواز و. دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازي پکې وه، بغیر د میلمنو نه به یې ډوډۍ نه خوړه. او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکۍ علاقه کې غریبانان دي نو د شپې به یې ډوډۍ واخېسته، هغې له به یې رسول. جامې به یې خلکو له ورکولې، څادرونه او جوړې. وی تر دې حده پورې که داسې موقع به وه چې نورې جامې نشته نو خپله جوړه به یې زر وویسته، ځان نه به یې عام څادر ته وکړو او غریب له به یې هغه خپله جوړه ورکول. یو شان د رب العالمین عبادت یې کو. دغه زمانه کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي، حدیث شریف دی،
چې دا شیطانان به بر اسمانونو ته ختل. کله چې خدای پاک زمونږ پیغمبر علیه السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازله کړه، نو بیا دا شیطانان د اسمان د ختو نه منع شو. نو ابلیس او د هغه بچي به بره ختېدل او فرشتو چې به خپل منځ کې څه خبرې کولې هغې اورېدلې. نو بره په اسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیه السلام د عبادت ذکر کو، د هغې صفت یې کو. چېرې ایوب علیه السلام ډېر زیات عبادت کوي، ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده، په هغې کې لګیا دی د الله عبادت کوي، روجې نیسي او منځونه کوي او ډېر زیات سخي سړی دی، سخاګانې کوي. نو شیطان د مسلمان په عبادت ډېر سخت غوسه کېږي، دله حسد راځي او دله بغض راځي. دا شیطان د انسان دشمن دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وی شیطان ستاسو دشمن دی، دی ګورې خپل دشمن وګڼئ. دی خو وایي چې څونه مې د انسانان دوزخیان کړل چې الله ورته غوسه کم، ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه د جنت نه راشړلی شوی. دا رده کوشش دی او خدای پاک دله یو طاقت هم ورکړی دی، مضبوط طاقت. نو ده بره د فرشتو نه د ایوب علیه السلام صفت واورید. رونو ګورې فرشتې په دنیا کې چې څومره نیکان خلک دي، د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي. حدیث پاک کې راځي وی چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کی، نو الله جبریل علیه السلام ته آواز وکړي چې دا فلانکې سړی دی، د زه خوښ یم، زما هم خوښ دی، جبریله ته هم ورسره محبت شروع کا. جبریل علیه السلام د اووم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلانکي بنده سره د الله مینه ده، تاسو هم ورسره مینه وکړئ. هغې هم ورسره مینه شروع کړي. اووم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم، پنځم اسمان والا څلورم، څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې د بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تاله غاړه غټې نه راځي چې هرکلی درته وایي، او نه تاله میوې راوړي او نه تعالی تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تعالی دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توضع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلکو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې د سره مینه پیدا شي. نیکان خلک وي لکه افنان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غشتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غشتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتي طور د شیطان دشمني هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمني پیدا شي، نو د شیطان د خپلو ملګرو د فاسقانو ګندو خلکو په زړه کې د بغض پیدا کړي. فرشتې لګیایي د نیکانو خلکو په زړه کې د نیک سړي مینه پیدا کوي، او شیطان بالمقابل لګیایي د فاسقانو او فاجرانو په زړه کې د هغه سره حسد پیدا کړي. نو دا خراب خلک بیا د نیک سړي غیبت کوي، مړه دا پلان کیرو دی دا چل نو کړی، مړه دا چلې کړی، دا چلې کړی، دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي. نو ګناهګار او بدان لګیایي د هغه بدو، شیطان خپل کار کوي. نو فرشتې دا د نیک سړي خبرې هم کوي او هغې سره مینه هم کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا نیک سړی چې ښځه د دې نیک سړي خبره نه مني په دنیا کې، او د نیک سړي سره د ده ښځه جګړې کوي، وی په جنت کې حورې لګیایي، هغه الله خبروي. هغه حورې وایي ای ښځې قاتلک الله، خدای دې هلاکه که مردارې. دا سړی ولې خفه کوې؟ دی خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب به تا نه جدا شو موږ له به راځي. د دې سړي دپاره جنت کې کوم حورې دی پې خفه کېږي او دې ښځې ته وله خیرې کوي. حضور پاک فرمایي نو دغې فرشتې لګیا وې او د ایوب علیه السلام صفت یې کو. نو د شیطان په زړه کې کرښې چې اوهو دا خو د نیک سړی چې فرشتې صفتونه کوي، دله خو څه چل ول پکار دی. دا شیطان څه وایي؟ وایي یو عبادت به نه کوي، زړه یې مطمئن دی، دړه نه روغ دی، بچي شته، ښځی ده، اوه زامن اوه درې لوڼه وې، اوه زامن او درې لوڼه، او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران. نو دی به عبادت نه کوي؟
د ده دا مال که نه وي دی د عبادت وکړي دا خو خدای مال ورکړی دی نوکران یې ورکړي دي دا رته خدای والي چې د عبادت وکړي الله سره بیا هلته مقابله شروع کړه رب العالمین دې ابلیس ته وایي مقصد دې څه دی وی الله ته دې دا مال دولت اختیار مال راکړه چې دا وله زه هلاک کړم ډېر ستا عبادت وکړي دی خو هر وخت ابلیس الله سره په ډغره دی وی ځه زه د مال او دولت اختیار مې تاله درکړه ځه مال ته واله برباد یې کړه او د د ګډو چیلو د اوښانو او د ځمکو اختیارات مې ټول تاله درکړه چې څه سره کې وکړه زه ګورم چې ته د عبادت زما نه اړې او کې نه اړې ورونو دا شیطان زمونږ د انسانانو د نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی دا نیکان به د ټول وجلې وي خو الله د دې نیکانو حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه ویرسل علیکم حفظة قرآن شریف کې الله فرمایي د دې آیات دوه معنی کوي علما وی هغه فرشتې خدای پاک په تاسو مقرر کړي چې ستاسو د عمل حفاظت کوي عمل د لیکي کرام الکاتبین ته وی مراد او بعض علما وی نه وی هغه فرشتې ته مراد دي چې هغې د انسان د مسلمان حفاظت کوي د شیطان نه ساتي شیطان خو لوی دشمن دی دا نیکان خلک بربادۍ وسوسې ورته کوي نو که د ده وس رسېدلی وي دا ټول به یې وجلی دشمن خلک وجني ودرېږه چې دا نیک سړی مړ کړم ورېږه دا عالمان ټول مړه کړم ورېږه دا طالب علمان ټول مړه کړم ودرېږه دا صالحین ټول مړه کړم چې دا د مخ د ځمکې نه د الله عبادت ختم شي هلته فرشتې الله مقرر کړي دي هغوی د انسان حفاظت کوي ته قرآن نږدې شه چې برابر دی شیطان نه پرېږدي دی خپل وس کوي اوس هم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مو باسي او څاروي هم بربادوي خو فرشتې لګیا دي څه ناسې حفاظت هغوی کوي چې د حفاظت کوي الله وی ښځه د ایوب علیه السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرشتې حفاظت پورته که څه دی خوښه یې کوه دی راغې په ګډه او په خوشحالۍ باندې او خپل بچي ټول لاغون کړل وی نن به یو کمال کوو ما له خدای پاک د ایوب علیه السلام د مال او د دولت او د اوښانو او د ګډو چیلو د خرو د هلاکت اختیار راکړی دی څنګه چل به کوو چې د هر څه وله برباد کو په ده د الله عبادت بند کو یو بچی یې پاسید وی زما داسې طاقت دی چې د یو چغه وباسم چغه نو دا څومره خلک چې دي دا د دا نوکران په یو دم به یې دله مړه کړم اور به پې وله بل کړم ختم به یې کړم وی ښځه لړ شه او رده چې څومره اوښان دي سره د اوښانو د هغه سروونکو ساروانان چې ورته وایي د هغې سره ټول ختم کړه او بیا ماته ووایه هغه لاړه د اوښان خو یو ځای کې سرېدل او الله خو د خپل حفاظت پورته کړی و دله اختیار ورکړه طاقت یې ورکړه یو مضبوطه چغه یې وواله او یو روایت کې راځي چې اور یې پې بل کړه چې څومره اوښانو 3000 اوښان او سره د ټولو د هغې چې ساروانانو سروونکي وه ټول مړه شو نو ابلیس خو لکه د پیري په شان هر شکل بدلولی شي د مشر ساروان په شکل یې کزان حضرت ایوب علیه السلام لګیا یې د الله عبادت کوي منځ کوي ورله راغې او ځان او مخ سر ټکولی شروع کړو چغې شروع کړې او فریاد د اوښکې به یوه وی ته خو د الله عبادت کې او راشه وګوره ټول اوښان دې مړه شو او د اوښانو چې څومره ساروانان دي سروونکي هغه هم ټول مړه شو او جي کړې ورته او کتل کلبې ترې راوتې دي او خېټې وینې ترې بېږي او دا دي حضرت ایوب علیه السلام فورا وی انا لله و انا الیه راجعون کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وایي دا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات ونقص من الاموال والانفس والثمرات کله به تاسو باندې وي زه مصیبت راولم مال به دله کمو ستا وجود کې به تکلیف راولم بچي به دله وجنه الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یوازې زما یو ازمایشي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة هغه خلک چې هغې په دې مصیبت صبر وکړي الله وایي زیری ولا ورکه خوشخبري ورکه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون د مصیبت د ختمېدو فطري او نفسیاتي علاج دی په دې مصیبت سړی ولې غمجن شي دی وایي وی دا خو زما مال او رانه بل واغېسته ځکه دې غمجن شي داسې وایي که نه دا زوی خو زما او دا رانه بل واغېسته
دا مال خو دمو او بل لا نه واغشت، دا روغ صحت خو دمو بل لا نه واغشت. نو دې په دې دړمنې چې د ما نه دا مال دې بل ولې واغشت، دا بچی یې رانه ولې واغشت، دا ژوند یې رانه ولې واغشت. نو چې دی وی انا لله، دا خو زمانې د هر څه د الله دي، دا نفسیاتي علاج شو. او دا مال خو زمانو، دا بچی خو زمانو، دا جامه خو زمانه وه، دا ځمکه خو زمانه وه، دا د چا وه؟ الله. نو چې زړه کې دا درد و چې ما نه زما شی واغېسته، د هغې نفسیاتي علاج شو. ته خو چې د مور نه پیدا کېدم جامه م نه وه، بربنډ و. ځان سره خو مې د مور د خېټې نه جیداد هم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې د موټر هم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچي هم نه رابار کړی، او د مور د خېټې نه خو مې دا کارخانه هم نه رابار کړی. زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتی یم. دا هر څه خو د الله دي، الله واغېشتل. دا چغې ولې وه او دا فریاد ولې و. دویم په دې مصیبت خلک ولې خفه کېږي؟ یاره وایي دا شی زما نه لاړ بیا خو باړو میلو نه شي، دا زوی لا ملاقات اوس کوم ځای ورسره کېږي، دا مال لاړ دا خو باړو میلو راته نه شي، دا مرایي رانه لاړ دا خو باړو میلو نه شي. نو چې کوم شي تا سري او تا نه لاړ شي او ته وایې چې بیا راته نه میلاویږي، نو فطري طور د انسان په زړه کې هغه غصه غم پیدا شي. نو دې پسې دویم ټکي څه دی؟ وانا الیه راجعون. موږ ټول به الله ته واپس کېږو، دې ملاقات به کېږي. که دا زوی مې مړ شو ملاقات به کېږي. که دا مال رانه لاړ او صدقه مې کو، نو د قیامت پر ورځ به په ښکلي شکل کې ردې ما سره ملاقات کېږي. که دا روغ صحت رانه لاړ او بیماري را باندې راله، نو د قیامت پر ورځ به ما سره د دې د یو ښکلي شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کېږي. نو په دې مصیبت او په غم کې دا دوه سوچونه راشي چې ما نه شی لاړ، دا به میلاویږي او که نه، او دا خو زما و. الله و انا لله، دا ستانه دي مونږ ټول د الله یو، و انا الیه راجعون. د قیامت په میدان کې به دا ټول سره میلاویږي. نو دې سره فطري طور نفسیاتي طور د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي. بیا الله څه وایي؟ صبر کوونکو ته الله اجر ورکوي. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. یو لوی عالم لیکي بخاري شریف کې شته، وی سړی چې چاله یو بار ورکوي، نو که ستاسو خیالي، نو یو خوا د اوښ نه یا د خر او د اس نه یو خوا ته انډي وي او بل خوا انډي وي، چې د یو خوا بل خو هغې ته انډي وایي، او چې په هغه منځ کې یو شی پروت وي، یو خوا هغې ته سرباري وایي، عربی کې ورته علاوه وایي. وی نعم العدنان و نعم العلاوه. وی الله درې بدله ورکړل، دوه انډي او یو سرباري. اولئک څنګه دی؟ علیهم صلوات من ربه ورحمه. د الله مهربانه او عظیم رحم دو شو. اولئک هم المهتدون، جنت ته بمځي، دی سرباري شو. او د ایوب علیه السلام متعلق هم الله وایي نعم العبد، ډېر ښه بنده و، انا وجدناه صابرا، دې موږ صابر موندلی و. د یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کې دا نشته، صرف د ده متعلق راغلی چې انا وجدناه صابرا. الله وایي صابر هم موندلی، صبر بهترین شی دی. قرآن شریف کې الله وایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیان القرآن کې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی، وی د قیامت پر ورځ چې الله تعالی د اجرونه ورکوي، ثوابونه، چاله به یو په لس ورکوي، چاله به یو په شل ورکوي، چاله یو په 200. او چې کم صابرین دي دوی چې راشي هغې ته به دونه اجر ورکړي چې د هغې څه انتها به ني، بلکې یو روایت کې راځي دومره اجر به چې د هغې به وزن ته او طول ته مجت نی. وایي به چې زه دومره شی مې درکړه چې وزن ته یې جیسې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته. نو په تکلیف او په مصیبت صبر ازمایش خو راځي، په نیکانو راځي. زمارونو حضرت ایوب علیه السلام ته چې څنګه دی ووی، هغه څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. زه ښه شوه، د یو غم خلاص شو. څه به هم دا سوچ کو چې اوښ مې مړ شو او بیمار شو که نه، او اوښه چې ده نو دا لنګه شوه بچی یې راوړو که نه، او په بچي په لنګانه کې مړه شوه که نه، یو غم غوس شو، دغه بیا الغم. اوزګار شوم د الله تعالی عبادت ته، څه ناست اوزګار شوم. شیطان چې خوا شو په سر یې خورې خو ما خو یې دی به خفه شي، هغه خو لا دی خوشحاله شو چې غمه خلاص شو. بچی بیا راغونډ کړل، نه 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 وایي دړ لږ کمزوری و، لږ نور دړ ور رسول پکار دی. یو بل پاسېد، هغه وایي ما له دا طاقت شته دی چې زه ولې دا ټولې ګډې چیلې سره د دې شپونکیانو په یو ساعت اوس مړه کړم. وایي زه ورځه پې 2000 ګډې چیلې وې سره د شپونکیانو،
او خرو چې پې ورغې هر څه یې دوړه کړل راغی د هغه مشر شپونکي په شکل شو ایوب علیه السلام بیا د الله تعالی عبادت کوي په ځان یې راکېښود او سر مخ وهه چې بل څوک یې په چغو چغو به یې ژړلي ایوب علیه السلام خو ټینګ وی راشه که نه تو همغسې لګې خپل منځونه کې او الله خو دغسې در پسې نښتی دی مونږ خلک به څونه فریادونه کوو کوټې غوندې تکلیف به څونه فریادونه کوو الله نه بیا ګیلې کوو او بیا الله له پیغورونه ورکوو زه د لمونځ کوم او ته ما سره دا چل کوې ته څه پوهېږې ته نه پوهېږې الله پوهېږي دا زمیندار چې لګیا دی او د دې بوټي خاختراشي کوي خاختراشي نو سړی وایي دا بوټی خراب که ګوره د بوټو نه یې غاړې ماړې ووهلې لنډې بونډې یې که لیکن زمیندار دا کار د بوټي د فایدې دپاره کوي که نه کوي ډاکټر چې تا له اپریشن کوي ته خو ته چغې مه وایې اوهو ډاکټر صاحب لاس مه پرې کوه او ګوته مه پرې کوه او اپریشن دله کوي هغه ستا ټیک ته تا له دردمن کوي دي پیسې دې هم لګوي وینه هم در نه وباسي زخمونه هم در کې جوړوي لیکن ته په خپله فایده نه پوهېږي ډاکټر ستا په فایده پوهېږي لیکن ستا فایده ستا خیر دی که دا ګوته پرې نه کړم دا کینسر لاس ته ځي لاس ته نه بیا پرې کېږي ودې که دا ګوته پرې کول دله ښه دي نو الله تعالی که دا بعضې تکلیف انسان له راولي او دا بعضې غم راولي بعضې مصیبت راولي په وجود کې په بچو کې په مال او په دولت کې دقه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښا ګوتې علاج کوي ستا له اپریشن کې ته خو د چغې به وې هلته کې پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله دا خلکو به غاښونه ایستل اوس خو به ډاکټرانو وباسي که پخوا چې به یې غاښ ایسته د ما مخکې د یو بابا نه ایسته هغه امبور یې ورته اړم کړ داسې چغې یې ورته والې چې دا خپې به یې کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده یو لوی غم یې جوړ کړی او هغه کاکا ورته امبور اړم کړی په زور یې تېسته اوس هغه خو چغې وایي او کنځل هم کوي چې بابا او د ما نه خو دې غاښ وویسته لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ دې ټوله شپه چغې وایي پیل لږ درد به تېر شي غم نه به خلاص شي دقه مثال دی د محروم نو حضرت ایوب علیه السلام له هر څه برباد بیا راغی په ځان یې مخ سر نه کېښودل چې راشه هلته څه چل درله کوي وی بیا وایي انا لله دغه زما نه دی الله دی ګڼې چیلی د چا د الله هر څه د الله د ما پکې څه او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو زه به هم پیش کېږم زما د دې عمل چې دا کم عمل ما سره کم کېږي او دا کم تکلیف ملاویږي د دې ثواب به هم پیش کېږي هېڅ پروا نه د دې ګڼو چیلو نه به د دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي او دا خو زما نو د الله چې په دې هم کار ونه شو بیا به چې راغونډ کړل وایي وره دغه شته که نه ځمکې شته جایدادونه شته او دا ځمکې به ورله سبا نوره مدنه هم وکړي یو کس پاسېده وي چې زما یو طاقت شته یو شیطان وي ما له زور او سیلی راوستی شه دا ټول فصل به م وله وسوځومه او دا ټولې ځمکې به ورله داسې کړم چې ګډ ګنډېر به یې کړم به وایي زه ورده پې هغې فصل باندې اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کړي بیا خو دا ګوره جناب دا مونږ کې محفوظ یو دا د چا په حفاظت محفوظ یو الله دا سوال کوه چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتي دا سوال هر وخت کوه او الله زما نه د خپل حفاظت امان مه پورته کوه چې الله درنه د خپل حفاظت امان پورته کو نو ته خو په مصیبتونو کې ګیرې ګیر چاپېره سیلابونه دي دریابونه دي خړې اوبه دي درنه ګیر چاپېره غنې ازغي درنه ګیر چاپېره دا خو ته الله ساتي صاحبه ذل طوفان پرې راغی فصلونه یې مسوځېدل او داسې طوفان راغی چې هغه چې کومې ځمکې وې هغې وله ټول خاورې او سیلابونه رالل لکه څنګه چې دا مخکې سیلاب راغی دا ځمکې برباد کړې او د بولډیزرې دي خلک او هغې زما بولډیزرې خو نشته ټول پټیم برباد شوي پکې پول هم جوړ شوې پکې شګې هم رالې پکې سې اوم شلېدلې ځمکې هم بربادې شوې او چې کوم درې وې او باغونه ورسه لاړل دوړه شو راغی بیا ایوب علیه السلام ده چې ورته راغی څنګه وی ته خو دغسې کوې عبادت اوښان دې هم لاړل اسونه هم لاړل غوان قلبې هم لاړې ګډې چیلې هم لاړې ختمې شوې خره هم لاړل ختم شو او هغه پسونه دې هم لاړل برباد شو د مشر ناظر زمیندار په شکل کې راغی بس زه یو بچ شوم او باقي چې څومره پټي ورسه لاړل دوړه شو دی بیا وایي انا لله و انا الیه راجعون بس ښه شو غمه خلاص جوړ د الله و الله واغېشته د دې بدل ممال الله د قیامت پر ورځ په یو ښه شکل کې راکړي د بیا خپل میټینګ وکړه خپل بچي راغونډ کړل دا سړی خو د عبادت ته نه منې کېږي یو ما خو خدای سره اوس مقابله شروع کړې ده لاړه لاله څه چل دی وکړه یو مونځ دې ختم که یو سجده دې پې بنده کړه الله وایي بچي شته ښځی شته زړه نه مطمئن دی چې د بچي مې شته بیا به نور مال پیدا کړو زه وایي دغه افکار مې هم دره در چې راغی بیا خپل بچي راغونډ کړل بیا څه چل به کوو فرشتې دي که نه بچي ورته وایي د هغې ما الله نه اجازت اخیستې دی ورځی پې وی بدیا چې اجازت ته خو دا کوټې به ونه وړه ورته به پرې راوغورځو لګیا دی ایوب علیه السلام بچي هم دي او ښځی هم ده او ته نوکران هم ورسره دي په کوټو کې شیطانان دا زلزله غوندې پرې راوسته
دا اونې دا دغې ستنې منې وړپولې چتونه یې پرې راوغورځول ټول بچي مړه شو 7 زامن او 3 لوڼه مړه شو دې پکې خپل هم زخمي شو بیبي هم زخمي شوه دې هم زخمي شو بیبي هم زخمي شوه راغی بیا الله ته مخامخ ودرېد شیطان ولا بیا راغی شیطان ورته وایي څنګه دقسې ښې ښځه او خاوند تنها پاتې شوې که نه شوې بچي لاړل مال لاړ هر څه دوړه شو نو حافظ ابن کثیر د ده یو قول لیکلی دی درته ویم بچي او مال او ښځه او هر څه دوړه شو دې څه وایي پکا چې فریاد یې کړی مخ یې والی وي لږې یو کوټې شکوه کړی وی بعضې خلک کوي داسې لیکن پیغمبر سره دا مناسب نه دي څه وایي احمدک رب الارباب ای دا مالکانو مالک زه ستا ثنا کوم ستا صفت کو احمدک رب الارباب ای دا مالکانو مالکا ای دا بادشاهانو بادشاه ستا صفت کوم کوم ذات ته الذي احسنت الیا تا را سره ښېګړه کړې وه دا ډېر خلک دي چې د هغې بچي نو تا ماله را کړې ډېر خلک و چې د هغې ځمکې نه وې دا خو تا را کړې وه ډېر خلک و چې اوښان یې نو دا خو تا را کړي ډېر خلک و چې قلبې یې نه وې مال یې نو دا خو تا را کړي احسنت الی ما سره دې ښېګړه کړې وه اعطیتني المال والولد ماله دې مال هم را کړی او بچي دې هم را کړي تا را کړي مال او بچي تا را کړي او تا را سره ښېګړه کړې وه فلم یبق من قلبي شعبة الا قد دخله الله وی مال او بچي دې راکړل وی د هغې محبت مې زما زړه ته ننوتی ما چې به تا ته مونځ کو نو په زړه کې مې د مال مینه م وه ته مې یادولې په زړه کې مې د بچو مینه م وه تا ته مې سجده کوله زاري مې کوله خو په زړه کې مې د بچو مینه م وه فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله زما په زړه کې یو ځای داسې نو چې د مال او د بچو مینه پکې نه دا پکې دننه شوې وه فاخذت ذلك كله مني نو الله دا ټول مال بچي دې رانه واغېستل وفرخت قلبي زړه دې راله وزګار کړ الله زړه دې راله وزګار کړ هغه د مال او د بچو مینه چې مې زړه کې پرته وه الله هغه دې واغېستل واغېستل اخذت ذلك كله مني ټول دې مانه واغېستل وفرخت قلبي زړه دې راله وزګار اوس به ایله ستا داسې شوق سره عبادت کوم پروردګار او تماشه کوه مخکې خو به مې ستا عبادت هم کو بچو ته به مې یو توجه به وه نه مال توجه به وه دنیا کې چې سړي وي نو د دې توجه وي که نه وي مال چې څومره زیات وي غمونه یې زیات دا توجه وه اوس هغه توجه کټ کنیکشن صرف چا سره دی الله سره دی اوس به بچي نه یادو بچی مې خوږ دی راشه علاج وله وکړه بچی ناجوړه دی راشه علاج وله وکړه مزدور ناجوړه دی ډاکټر له بوځه وږي دی ډوډۍ ورکړه نه هغه قصې لاړې ختمې شوې د زړه نه هغه مینې محبتونه ووتل اوس صرف او صرف الله ستا مینه مې په زړه کې پاتې ده فرخت قلبي زړه دې راله وزګار کړه ربه زړه دې راله وزګار کړه خوشحاله دې کړم فلیس یحول بیني وبینک شیء اوس وي زما او ستا په منځ کې پرده نشته زما او ستا منځ کې بل حایل رکاوټ نشته مال بچي رکاوټ نشته اوس هر څه ختم دا حافظ ابن کثیر په سورت انبیاء کې په خپل تفسیر کې لیکلی حواله مې در ښځه دې پاتې شو چې پاتې شو ټیټ عبادت شروع شو مخکې په نسبت بهترین عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم نوسې یو ماشوم بچی نوسې د بیبي زینب مړ کېده وفات کېده بیبي زینب سړی راولېږه نبي علیه السلام ته چې بابا ته مې ووایه چې راشي ځکه چې اولاد له پلار راشي نو غم له غوندې دغه شي کم شي نبي هم خو پوهېو چې دا حضور پاک ډېر لوی رحم و که زه ورغلم خو مال هم جړه راځي دا لور به مې نور هم پریشانه شي وایي دې لور ته مې ووایه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطا چې څه درکړي دا هم د الله دي او چې د نه یې واخېستل دا هم د الله دي او فلتسب صبر دي وکړي ولتحتسب او په دې مصیبت کې د الله رضا طلب کوه ګوره څه درکړل او څه واخېستل د چا دي د الله دا تصور او سوچ دی چې د بنده قایم شي چې زه د مور نه پیدا کېدم څه ما سره ارسه الله راکړه او الله واخېستل ته او که ته وایې دا بچې دا به څنګه کېږي دا پلار نو قیامت پر ورځ ملاقات کېږي که خو ازمایش ډېر سخت دی ټینګېدل ورته ګران غواړې بیا نه ګورې دا به نه وایې چې یو سړي وي الله ماله صبر راکړې نبي علیه السلام وی سألت البلا وی مصیبت دی لکه صبر خو هلې چې مصیبت وي داسې شوه لکه چې مصیبت در باندې راشي نو صبر نه چې مصیبت راشي نو هغه وخت بیا صبر دعا کوه او چې مصیبت نه صبر دعا به نه کوې نه منې
شیطان بیا الله الله یا الله سړی مطمئن دی ټیک ده چې بچي هم لاړل او نوکران هم لاړل په خپلو لاسونو دفن کړل ښخ هم کړل لیکن جناب الله سړی بیا هم په خپل ځان مقابله دی که نه که د صحت یې خراب شو د رسته عبادت وکړي زه وایي سن اختیار مې هغې کې هم در بعضې مفسرین لیکي چې دی راغی او ایوب علیه السلام په وجود کې اثر د بیماری پیدا خسرونو په دې ځان کوی بعضې بیماری د شیطان د ټونګې نه پیدا کی بعضې بیماری دا شیطان یو نجس پلید شی ده دی بعضې وخت کې راشي دی لاړې وتوکي په خوراک چې تا هغه ډوډۍ وکړه هغې نه مرض پیدا کېږي په څه به ځان بچ کې الله په نوم تېره جوړ مې درته وي بسم الله ووایه که دې منځ کې درته یاد شوی بسم الله اوله و آخره د الله نوم والا د ده نه به دې الله وساتي بعضې وخت کې د انسان له ټونګه ورکړي بعضې وخت کې د انسان د زخم له لاړې وتوکي متیاز یې ورباندې وکړي اوس ته نه ګورې چې کله انسان زخمي شي نو فورا ډاکټران ورته یو قسم ستن وایي ټیسټ چې که څه شی دی چې د زخم نه څه کینسر جوړ نه شي جراثیم پکې پیدا نه شي بار نه را نه شي دقه رنګې دې کوشش کوي چې دا جراثیم په دې زخم کې پیدا کړي او په زخم کې څه تکلیف پیدا کړي نو شیطان ظاهري خپل کوشش کوي دا پیغمبر سره هم کوي او بنده سره هم کوي خو پیغمبر ته الله ساتي او عام بنده چې دی نو اته کله خدای وساتي چې دی هغه بهتر کلمات وایي او که هغه بهتر کلمات د پیغمبر علیه السلام ونه وایي نو بیا دې ته نه ساتلی کېږي نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي چې کله ماښام بانګ وي ماشومان بار نه پرېږدو ګورو دا دې کې فلسفه ده ماشومان به بار نه پرېږدي چې کله پوره تیاره خوري شي نو که بیا وځي نه وځي دی ولې شیطانان دې وخت کې راخورېږي دې ماشوم ته نقصان به دله ورسوي ممکن ده دغه لږ ټیم کې د دې ماشومانو نه د الله حفاظت پورته شوی دی او شیطان راځي په دې زخم کې به متیازې درته وکړي لاړې به وتوکي جراثیم به روډي پکې ورته درته واچوي ډوډۍ کې به درته څه واچوي سپېمو کې به درته څه شی واچوي دې خپل لګیا دې خپل کوشش کوي ماسخوت څوک چې سار نه پاسي نبی علیه السلام فرمایي دا هغه سړی د باله شیطان او فی اذنیه چې شیطان به دې غوږونو کې متیازې ورته کوي خو چې څنګه شیطان نه ښکاري د متیازې مونږ ته نه ښکارېږي نو چې غوږ کې متیازې لاړې غوږ دننه زخمي دی څه به ترې جوړېږي مونږ ته خو د متیازې نه ښکاري خو چې هغه زخم ته شیطان متیازې ورلې نو خامخا بیماري به پیدا کېږي داسې مرض زیړی بیماری کینسر بیماری بله بیماری بله خطرناکه بیماری دا ډېر د شیطان دغه نه پیدا کېږي د مست یو قسم بیماری ذات الجنب ورته د پښتو بریخ د پښتو کې بریخ پیدا شي زموږ د زنانه ورسره څه چل کوي د هګۍ زیړ راوالي معده چوک پې واچي مثلا اوله په دې سینه باندې وتړي په دې پښتو وله وتړي هغې سره لږ په قلار شي ذات الجنب عربو به دې دپاره زیړ لرګې استعمالو زیړ لرګې او مامیخ پخوا به دا په دوکانونو کې میلاوېدل بهترین شی دی خو زموږ خلک اوس هغې ته توجه نه ورکوي یوناني دارو ته زموږ خلک توجه کمه ورکوي حالانکې هغې کې ډېر لوی اثرات دي نو هغې به زیړ لرګې راواخېسته او زیتون په تیلو کې به یې سور کړه او مریض ته به یې په خوله کې وړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دا ذات الجنب بیماري چې دا کومه بریخونه دي وي دا د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي ډېرې بیمارۍ د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا انسان چې کله پیدا کېږي حضور پاک فرمایي نو شیطان په دې تشي کې یو ټونګه ورکوي هر چاله یې ورکوي صرف دومره کار دی چې د پیغمبرانو الله د هغه د هغه اثر نه محفوظ ساتي او نورو خلکو کې هغه اثر وردننی ټونګه ورکوي هر چاله یې ورکوي ټونګه سره ورکوي بل اثر وردننه کړي ټونګه دې له ورکوي چې بیماري پکې پیدا کړي نو دا څه د پیغمبرۍ سره منافي خبره نه ده راغی ایوب علیه السلام غریب بیمار شو دلته اوس بعضې خلکو څه غلطې قصې پکې وردننه کړي وي په وجود کې چینجي وشو دا دروغ ده چینجي پکې وشي او بعضې و چینجي بیا را چې پرېوته بیا راغېشته واپس بیا په زخم کې ځان لا اچاو دا دروغ دي ټول نو د پیغمبر په وجود کې چینجي نه کېږي او بیا چینجي به راغلې واپس په وجود کې باچې او څوک وایي چې وینه ته بیا دی نه دا غلطه خبره بیمار شو بس تکلیف شو وجود یې رو رو ټپېده کمېده داسې بیماري پرې راغله ممکن د دانې پرې راختلي لکه پخوا چې په خلکو د عقل نه نکی به راتلی چیچک دا دانې به راختلي بیماري به راغلي خو دې حد ته بیماري ورسېدله چې دې د ګرځېدو نه ووته
د کار قصب نه وه، کار یې نشو کولی، مزدوري نشو کولی، قصب یې نشو کولی، د ګرځېدو نه ووته. یو جونګړه کې په خپلو پټو کې دا یو جونګړه جوړه کړې وه، په هغه جونګړه کې دی یو بیبي یې دیره و، د بیبي نوم یې رحمت، یا د بیبي نوم په دونه پورې په راغلي ثابت دي. تفسیر مظهري هم لیکلی دي او روح الماني هم لیکلي او نورو مفسرین هم لیکلي دي. او دا پکې نشته چې وجود نه وینې بیا دی او خلکو ته کرکې کولې، نفرتونه یې کول، او یا چنګي پکې شوي او چنګي به یې راغېشتل او په وجود کې به یې اچول. دا د پیغمبر د بیادبي ده، د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه. پیغمبر کې چنګي نه کېږي او نه پیغمبر خدای پاک داسې کوي چې خلک دې نفرتونه شروع کړي. ټیک ده، د دشمنانو بغض وسري، حسد وسري، بعضې خلکو به خبرې کولې چې وګوره څه غلطي ته شوې ده که نه خدای رانیولې. ما خو درته وختي ووې چې د نیکانو خلکو متعلق ګناهګار او بدان خلک چې شیطان په زړه کې وسوسې اچوي، نو بعضې خلکو به هم دا خبرې کولې چې غلطي ته شوې ده که نه، بعضې خلکو به نفرتونه هم کول. لیکن داسې چې چینجي پکې وشو دا دروغ دي، ښه، یا وینې به زوی ته بېدلې، دا دروغ دي. بهر کیف یو جونګړه کې دیره شو، بیبي ورسره ده، بیبي یې لګیا ده او خدمت محنت ولا کوي، مزدوري کوي او د لم راوړي او په خپله هم خوري. جنابو څونه عمر یې بیماري وکړله، دا یو کال و چې دا بیماري پرې راغله، او یو کال عمر یې. او روح المانی کې د نبي علیه السلام خاص شاګرد حضرت انس رضی الله عنه، حضرت انس روح المانی کې دا حدیث شته، حضرت انس فرمایي چې 18 کال دا بیماری تېره کړې او په دې 18 سال کې الله ته د جوړوالي درخواست هم نه دی کړی. بیبي به ورته وي یو ځل وی الله ته سوال وکړه چې الله تعالی دې جوړ کړي، او ورته څه وایي؟ وی ما څو کاله روغ صحت تېر کړی دی؟ وی اویا کاله. نو وی اویا کاله بیماري چې را باندې تېره شي نو الله پکار دی چې الله ته سوال وکړم. روغ صحت اویا کاله او بیماري 18 کاله. وی زه شرمېږم الله ته نشم ویلی. مالا یاره اویا کاله چې د مزې کولې او بچي دې مو او مال دې مو ځمکې دې مو جایداد دې مو اسم نه، او چې 18 کاله لا او یو ته خو نیمې ته هم نه رسېدلې بیماري راله، نو اوس فریادونه کې نوی ملت. لیکن علماو لیکلي دي دا، حافظ ابن کثیر هم نورو علماو هم لیکلي دي چې سترګې او ژبې محفوظ وو، غوږونه، ژبه، سترګې باقاعده محفوظ. په سترګو هم بعضې بیماري خو په سترګو راشي سترګې ردې شي، بعضې په غوږونو راشي غوږونه کاڼه شي، بعضې په ژبه راشي ژبه خرابه شي. نه ژبه هم ښکلی خپل کار کوي چې د الله ذکر پې کوي، عبادت پې کوي، غوږونه خپل کار کوي، خبرې پې اوري، او سترګې هم برابر خپل کار کوي. بس غوښه لاړه ختمه شو، ډانچه د هډوکو پاتې شوه، کمزورې شو، دومره کمزورې چې اوس د ګرځېدو د ناستې طاقت هم پکې نشته. دغه بیماري و. بیبي یې یو ځل شیطان وایي چې راشه په کومه طریقه دې ګډوډ کړو. شیطان د یو حکیم په شکل ده، یو بوډا حکیم په شکل چې راغی. څنګه ده پخوا به زموږ په دې وطن کې هم د حکیمان ګرځېدل، بوډي به ورسره یو ځای کې کېناسته. دا بیبي چې په کومه لاره تله، دا بیبي یې ورله ته حکیم یې؟ او یاره زما خاوند دا جونګړه کې پروت دی، د هغې علاج وکړو، ډېر سخت بیمار. وی ښه زه به ورله علاج وکړم، خو زما یو شرط دی. څنګه دي؟ پیسې به هم دننه نه بلکل به ټیک ټاک شي، جوړ به شم. دا پوڼې والا دا والا ورکه، خو دا دي چې ته به دا وایې چې دې حکیم جوړ کړه، دا به وایې چې دا دې حکیم جوړ کړه. ولې چې زما شهرت راشي، شیطان خو پوره خبیث دی په الف لام، چې زما شهرت راشي او سبا نور خلک هم ماله راځي، که تا به پیسې دننه علم، ته غریب یې او تا سره هېڅ هم نشته، مزدور کار یې، ځان دا غریبه ګرځې مزدوري به یې کوه، او خاوند هم بې څوکه دی، دله مفت علاج کړم، خو دا به چې د حکیم جوړ کړم. ګورې جوړونکی څوک دی؟ الله. ډاکټر خو در سره په علاج کوي، ډاکټر وایي ما جوړ کړی، وایي دروغ وایي، ډاکټر جوړول نشي کولی. دا چې کوم دارو ته خورې دا دارو چا پیدا کړه؟ دا ډاکټر چې کوم دارو درکوي د دې بوټو نه درکوي که نه، دا چا پیدا کړل؟ الله. او په دې بوټو کې دا اثرات چا پیدا کړي؟ دا خوږ بوټی، دا تریخ بوټی، دا تریو بوټی، دا بوټي چې دی دا ملیریا لرکوي، دا تبه لرکوي، دا خوله وباسي، دا پکې چا اثرات چا پیدا کړي دي؟ الله. ډاکټر خو صرف هغه ته د خاصیاتو پته ده چې په دې دارو کې دا خاصیت دی د دې بیمارۍ، او په دې دارو کې دا خاصیت دی، دا ورته پته ده. دا دارو چې خېټې ته ورشي نه، دا دنه دارو په دې معده کې هضم شي،
او ردی بعض اثرات دماغ ته دي او د بعض زړه ته ځي او بعض رګونو کې د وینې ته جوړیږي دا نظام دننه څوک چلی ډاکټر چلی ډاکټر ورسره دننه کوزیږي دا ډاکټر ورسره کوز شوی دی معده کې ورسره ګرځي او هلته کارخانه کې د وینه جوړی ډاکټر خو صرف خاصیت پیژني چې د دې بوټي دا خاصیت د دې بیمارۍ دا علاج دننه چې دارو ور واچوي دا وینه ته څوک جوړی دا دارو ادې نه دا صفرا او دا سودا او دا مختلف چیزونه څوک جوړی دا بیماری په څوک لر کوي الله کوي کوم اوبو کې چې ډاکټر دارو جوړی دا اوبه چا پیدا کړی دي الله پیدا کړ زمیندار کاکا وای وی غنم ما زرغون کړی آی هم عقل دروغ وای تاسو صرف تخم نوستلې دي پس مکه کې دا زرغونتیا طاقت چا پیدا کړی دی الله او د دې بوټي نه خشته خولي وږي چا پیدا کړل الله کله زمیندار وسوي نو بیا به په یو ټانټه کې لس وږي پیدا کول او شل به پیدا کول تاسو وکنه دا خدای الله کار دا ابو هوا چا پیدا کړی دا الله زمکه کې طاقت چا پیدا کړ الله او زمیندار بابا په دې لاس کې په دې سترګو کې په دې دماغ کې دا طاقتونه چا پیدا کړی دي الله پیدا څه صرف ظاهري او سبب باقی نظام څوک چلی الله چلی نو هغه خبیث ورته وایي شیطان وی ته به دا وایې چې دې د جوړ کړم هغه غریب یې دا ذهن کې واچوله هغه خو مطلب دا و چې دا مشرکه کړم لیکن هغې ته خو زړه کې هغې دا واچوله چې د دې حکیم په ما ځان مشوری چې راغې خاوند ته کېناسته ایوب علیه السلام دوی داسې یو حکیم دی لار کې او ما ته خو مفت داروي دا پوڼۍ راله راکړي دا وله ورکه جوړ به شي خو دا چل دی چې دا ټکې به وی چې دا دې دغه جوړ کړو حکیم جوړ چې شهرت ته هغه راشي ښځې دا څوک حرامي دي دا څوک شیطان دی رزیل دی ښه او دا خو تا داسې خبره دې وکړه زما په مخ کې قسم دې که زه جوړ شم سل چامکینه به دې وام سل غداره به ویدم دی دا خو لا زه جم دی ما ویرېده په دا ښځې له یې زورنه ورکړه چې بیا دې کیم له ورنشي هسې نه چې زه مړ شم دا ښځه راله په بل طرف بونه دي ښځه راله ګمراه نه کړي قسم یې ورته وکړه یاره سړیه تا دې خدای جوړ کړي سل نه زر غداره مې ووهه تا دې خدای جوړ کړي ګورې دې کې دا سبق هم دی چې ښځه د خاوند خدمت کول څونه په اخلاص خدمت یې ورته د خاوند غصه برداشت کول دا نه چې دی جوړ دی او ټن دی او ماله راوړي نو زه به د دې خدمت کوم او چې دی پرېوته نو بس خیر و خلاص چې جوړ و دله هر څه راوړل نو دا مې خاوند دی او دا مې سر تاج دی تاج ښځې وایي که نه او چې خاوند پرېوځي لږ غوندې بیا وایي مړه لرې کوي خدای دې پرې رحم وکړي دوا ورته وکړه چې ښځه خدای دې دا خاوند ورته ووایه چې خدای خاتمه ښه کړي خدای پرې رحم وکړي چې خاتمه یې ښه شي خاتمه ښه یا خرابه خو مطلب دا چې دته خلاصه شه ټوله شپه راته ټوخېږي او کوټه یې په مخه رشتې ده او غریب او چې پرېوځي نو څونه ده ښځې ورته بیا خبرې څونه کوي ما راته ویې که نه چې یخې اوبه مه څښه که نه ټوله شپه ټوخېږم همدقسې ښې ښه چې دا پوختی دې راوځي خدای دې مردار بدې ردې مور ته وایي دا ښځې دا ګناهګاره ښځه ده د خدای نه لرې سرکشه ښځه ده چې خاوند ته بد رد وي چې دې ټیک ورته دې راوړل خو خوشحاله وې نکریزې به دې په لاسونو پورې کولو په پردو ودونو کې به ګډېدې واده به د بل او ګډا به پکې تا کوله او چې دا غریب پرېوته نو اوس بد رد ورته وی دا خطرناکه ښځه د خدای دشمنه ښځه ده دا پکې موږ له سبق دی د پیغمبرانو واقعاتو کې د عبرت دی او دا موږ له سبق دی چې وګوره ناجوړه شوي سل چوکې نه زر مې وه دا دې خدای پاک چې دا بلکل انتها ته ورسېد او ډېر زیات کمزورې شو پې نه او نور دا سجدې نه وځي اوس په ناست هم الله ته مونږ نشي کولی نو بس الله ته لاسونه پورته کړه وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بیا هم دا نه وایي چې الله ما جوړ کا ما ته تکلیف رسېدلی دی او الله ته ډېر زیات رحم کوونکی دا نه چې ما جوړ کا تکلیف رسېدلی دا هم نه وایي چې تا تکلیف را رسولی دی بل ځای کې څه وایي بل ځای کې وایي چې انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب انی مسنی الشیطان شیطان ما ته تکلیف را رسولی دی شیطان نه عذاب را رسولی تکلیف را رسولی دی ګوره خالق د خیر او د شر د دواړو الله دی لیکن د شر نسبت به الله ته نه کې بې ادبي ده که دا دی چې الله تا د عذاب را رسولی او الله تا دا بیماری را رسولی ده نو بده نه ده الله خالق ته الله را رسوي بې ادبي ده شیطان ته نسبت ده حالانکه ما من مصیبت فمن الله مصیبت تکلیف الله راوړي انت ارحم الراحمین خدایا
ډېر لوی رحم کوونکي ذات خو ته پروردګار. بس چې دی ووی الله ته، الله فوراً جبریل علیه السلام فرشته والا راولېږل، پاک وډګی کې ناست دی. ارکض برجلک هذا بارد مغتسل و شراب. ته پونده دې ووهه، پونده یې والا راواخېسته، ځمکې له یې وواله. الله وی چینه پیدا کړه، چینه پیدا کړه، پیشاب پکې ولامبه، ویې لامبل او ویې څکل. هذا مغتسل بارد یخ بالا، او د سکو اوبه دي پکې ولامبل او په ځان یې واچولې. خدای پاک دې د شلو کالو ځوان جوړ کړ. ټولې شی الله که نه، بیماري لاړه غد. بعد انساني بیماري ختمه شي خو د هغه دانو اثرات په دې مخ کې پاتې شي، په لاسونو کې پاتې شي، هغه زخمونو اثرات پاتې کېږي. الله د زخمونو اثرات هم ختم کړل. ټیک ټاک او خشته سور سپین مزیدار خوبصورته چې څنګه د شلو 22 کالو اقصی الله ته. ګوره هر تکلیف ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تکلیف پسې راتی، خشته ښکلی شکل مزیدار خوبصورته سور سپین او نوجوان ښځی راله. چې څنګه راله کوټې ته یې وکتل، اوس په کټ کې دی ناست دی. ای سړیه هلته کې زما یو ناجوړه رنځور خاوند و، هسې شو اوهو زه چې ته درندګانو جوړولی، چې ته حیوانات جوړ تختولی. دلته یو د دې ځای کې ستا دې ځای کې پروت و، یو بوډا او یو بیمار، یو رنځور ناجوړه، څه شو؟ ایوب علیه السلام دې ته یې پېژنې؟ خپل خاوند دې پېژنې؟ او ولې زه نه پېژنم؟ ما ورسره بله عمر تېر کړی دی. خبرې ورسره داسې شروع کړه چې ښځې وپېژنده. وایي زه یم ښه، الله ځوان کړ او ښځه م وله خدای ځوانه کړه. آتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکر للعابدین. خدای پاک ول 25 زامن ورکړل. څو زامن؟ 25 زامن خدای پاک ورکړل. مال خدای څونه ورکړ؟ بخاری شریف کې حدیث دی، رسول الله مبارک فرمایي د سرو زرو د بولخانو باران شو پې، د سرو زرو مولخانو باران شو پې. د ور منډه کړې او هغه راغونډۍ په خپل څادر کې. الله ورته وایي ای ایوبه دې نه مې غني کړې نه، پیغمبري مې نه درکړې، داسې کې لا یا الله وی لا غنا عن برکتک، دا ستا برکت دی، دې نه زه مستغني نه یم، اجت مې دی اوس. مال ستا برکت دی، ستا له برکت نه خو ځان نه مایوس کوم. بچی خدای ورکړل، مال بیا خدای ورکړ، جیدات بیا الله ورکړ، د هغې نه زیات اوښان، د هغې نه زیاتې ګډې چیلې، د هغې نه زیات باغونه. یو تکلیف مصیبت ته راغی. څونه عمر یې تېر کړ بیا د بیمارۍ نه پس؟ څوک وایي 100 کاله، څوک وایي ټول عمر یې 100 کاله و. خو راجح قول دا دی چې د بیمارۍ نه پس یې اووه کاله عمر تېر کړ، جوړېدو نه پس، جوړېدو نه پس اووه کاله عمر یې تېر کړ. ښه په خوشحالۍ. نو مخکې 80 کاله د خوشحالۍ ژوند، 18 کاله د بیمارۍ ژوند، او ورپسې اووه کاله بیا د خوشحالۍ. دې کې لوی عبرت دی د مسلمان لپاره. که په چا بیماري راشي او تکلیف پکې راشي، یو به دې فریادونه نه کوي، دعا دې کوي الله ته. هغه مخکې دې نه دا نه معلومېږي چې دعا مه کوه. خو یو متوکل انسان و، اخره کې دعا کړې ده، مونږ له دا دلیل شو، مونږ هغسې نه شو ټینګېدی. دعا کوه. بل ښځه به د خاوند خدمت کوي، غورځی به یې نه، په خدمت یې ونه. بل دا به نه وی چې ډاکټر جوړ کړم، ډاکټر راله علاج وکړه، جوړونکی څوک دی؟ الله دی. چې کله جوړ شو الله ورته وایي 100 چوکۍ به اوس څنګه جل کې دی ښځې سره، دې د خدمت وکړه. او ته دا خو چې سړي بیماري غوسه هم ورځي کوي، بیمار او بیا داسې خبره یې واورېدې چې په هغې خامخا غوسه ورل، دا د الله جمدې مو داسې خبرې کوي. او که زه مړ شوم چې څه به کوي؟ اوس به ورسره څه چل کې؟ 100 دورې خو چې دا ووایې 100 چوکۍ او 100 چامکې خو دا ممله شي، څه به کوې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله ورته یو شی راوښون، یو جارو راواله چې 100 ډکي پکې وي، یو جارو راواله، جارو چې څو ډکي پکې 100 غدار والا ورته بس 100 چوکۍ والې شو که او ته الله چیله کړو. یو شمراخ جارو یې راواخېست پکې 100 ډکي وو او یو شلقې والا ورته، په هغې څوک دومره نه خوږېږي. هغې ښځې خدمت وکړه، د خاوند خدمت به کوې، د خاوند په دې الله اجر او برکت ورکوي. په تکلیف به صبر کوې، دا مصیبت تکلیف دا ته معلومه شوه چې دا بیماري او تکلیف هر وخت د خدای قهر او غضب نه ګني، په پیغمبرانو باندې راتله. فاسق فاجر له د خدای قهر او نیک سړي دپاره د خدای پاک رحم درجې وله بلندوي، الله تعالی وله برکتونه زیاتی.
او چې کم کسان په تکلیف کې مبتلي دا د هغوی دپاره ډېر لوی سبق دی او ډېر لوی عبرت دی ورته. بهر کیف دا دغه دعا مې درته ویله د هغه مې دغه نه وویله. نو بهر سے کیف دا الله تعالی په څلورو صورتونو کې د حضرت ایوب علیه السلام دا واقعه د عبرت لپاره نقل کړې ده. او انبیاء کرام ټول د خدای پاک مقرب او نږدې مخلوق تیر شوي او د هغې واقعات دا زموږ دپاره لوی عبرت دی.